السلام علیکم. زه یم نور البصر بصر. تاسو ګورئ درشل ډیجیټل ټي وي. په کرک کې د عدنان صادق صاحب سره ولاړ یم. د طلوع ادبي بهیر غړی دی، ډېر ښه شاعر دی، ځوان شاعر دی. عدنان صاحب ستړي مشي درته وایم په ټي وي کې. خیر راغلاست. څه کلام به درنه ورمشي. مهرباني تشکر. نور البصر صاحب غزل عرض ده چې ارشاد. موږ نه د جنگ په حق کې یو او نه د شور په حق کې، ګنې د هیچا نه هم کم نه یو د زور په حق کې. موږ نه د جنگ په حق کې یو او نه د شور په حق کې، ګنې د هیچا نه هم کم نه یو د زور په حق کې. د وطن خاوره مو په مثل خپل مور ګڼلې، سر په تلی کې ګرځو د خپل مور په حق کې. واه واه واه. د وطن خاوره مو په مثل خپل مور ګڼلې، سر په تلی کې ګرځو د خپل مور په حق کې. د مټو زور مې دی نیمګړی یم خپل ورور نه بغیر، بده خبره اورېدی نشم خپل ورور په حق. څه شعر دی. د مټو زور مې دی نیمګړی یم خپل ورور نه بغیر، بره اورېدی نشم خپل ورور په حق کې. خپل ورور په حق کې ډېر ښه. یوه سړي ته د که خیال وي رنګ یې زیړ تښتېده، چې مسلې کله شروع شولې د خور په حق کې. څه شعر دی. یوه سړي ته د که خیال وي رنګ یې زیړ تښتېده، چې مسلې کله شروع شولې د خور په حق کې. صادق خامخا په ژوند کې چګې ټیټې راځي، موږ نه د طنز په حق کې یو نه د پیغور په حق کې. بل کلام به درنه ورمشي. غزل ده چې دومره تغیر شم چې معیار مخ په بلور اړوي، لکه سینې پینه چې مور بچی په زور اړوي. داسې تغیر شم چې معیار مخ په بلور اړوي، لکه سینې پینه چې مور بچی په زور اړوي. زه یم پښتون زه به د خپله سره تیر شم ورته، خو که په ما باندې د سپینو خلګۍ پور اړوي. زه یم پښتونو زه به د خپله سره تیر شم ورته، خو که په ما باندې د سپینې خولګۍ پور اړوي. او خلکو قسمت ته شم حیران چې څه مزې یې وکړې، زما چې یار شي خدای ما باندې نیمګور اړوي. خلکو قسمت ته شم حیران چې څه مزې یې وکړې، زما چې یار شي خدای ما باندې نیمګور اړوي. زما په ډېرو اوښکو د زړه نرم نه شو، خدای دا ځواني لالیا نور په اور اړوي. ډېر ښه دی، ډېر ښه. زما په ډېرو اوښکو د زړه نرم نه شو، خدای دا ځواني لالیا نور په اور اړوي. صدیقه منشه په دې عمر د پښلو نه نور، صدیقه دا زړه به دې واورځي په شور اړوي. هاي صادق صاحب، زموږ د درشل ډیجیټل ټي وي په باره کې ستاسو څه رایه ده، څه خیال دی، څه سوچ لرئ د دې په باره؟ نور البصر صاحب ښکلا کوېسچن ډېر ښکلا سوال دی وکړو. مو امید ښه دا و چې تو دا سوال کوې. بصر صاحب زه ډېر وخت پورې د تاسو چینل ورو، او زه شاعرونو ته ډېره مینه ورکوم. خوشحاله. او مو چې ډېر څه زده کړي دي، مو د تاسو غوندې چینل نه زده کړي دي. خوشحاله. بصر صاحب حقیقت خبره ته کوم چې د تاسو غوندې شعرا دا قوم ته یو پیغام ده. یو خبره ده که نه چې شاعر چې دا د کوم سترګې دي، نو واقعي سره چې د تاسو د چینل مو وکتو او په دې سترګه باندې مو ښه شاعرون وکتل، نو دا مو تسلیم کړله چې واقعي شاعرون چې دي دا د کوم سترګې دي. خوشحاله شي. صادق صاحب واقعي د نوي دور یو ښه شاعر دی. خپل قربه نور البصر له اجازت ورکوي. د خدای په امان.